نات وینکو سیالی او رنگ قربان سما سکون راډیوی نشروي په ډېر مینا د ګل هلمن ګرانت خوانان دي قربان سما لکه یاقوت لکه مرجان لکه ګلونا لشورتیا وسخه ډک دی قربان ځانګړي سلام هم اورېدونکو ته هم چې ځانګړي د هلمند په لرې پرتو سیمو کې هم زموږ غږ اوري او هغوی چې د نړۍ په لر او بر کې موږ په تصویري یا ویډیویي بڼه د سکون پر سوشل پلیټفارمونو پورې هم سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې د ناتویینکو سیالۍ دویم پړاو وروستي مراسم دي او نن موږ په همدې موخه په تالار کې راغونډ شوي یو تر څو د سکون رسنیز ګروپ د ناتویینکو د سیالۍ د دویم پړاو ځانګړي مراسم په ګډه تجلیل کړو او د کال غوره ناتوان هغه چې یوه میاشت یې موږ په لټه کې وو تر څو دا کال د کال غوره ناتوان د هلمند په سطحه وپېژندل سي، ټولنې ته معرفي سي او د خلکو په غوښتنه د خلکو په رایه او د خلکو د ملاتړ په اساس د هلمند ولسونو ته وپېژندل سي. زه غواړم په پیل کې د سکون رسنیز ګروپ په اړه لږ معلومات درکړم وروسته د دې پروسې په اړه. سکون رسنیز ګروپ تقریبا اوس دا د 3 ورځې کم 3 کاله برکېږي چې په هلمند کې خپل نشرات پر 9.1 سکون FM باندې خپل نشرات را پیل کړل او څو ورځې بعد یې د نشراتو 3 کاله پوره کېږي. سکون نه یوازې دا چې اطلاعاتو ته د خلکو هغه غوښتنه چې خلک اطلاعات ته معلوماتو ته اړتیا لري هغه ورپوره کړي، بلکې سکون په خپل 3 کلن مزل کې د یو متحد ټیم د یو متحدې قوې د یو مبارزې رسنۍ او د یو بنسټیزې رسنۍ په توګه د ټولنې اساسي غوښتنو ته د ټولنې اساسي اړتیاو ته په کتو خپل نشرات د یو مسلکي او قوي ټیم په مټ د یو متحد ټیم په مټ د هلمند د خلکو لپاره مهیا کړل او خپل دغه نشرات یې د هلمند خلکو ته وړاندې کړل. زه د خپلو ټولو همکارانو چې په دغه 3 کلن مزل کې د هلمند د خلکو لپاره نه ستړي کېدونکي الیزلې کړي دي، له دیني عقیدتي او ایماني مسلو نیولې تر سیاسي کشالو تر روغتیا تر تجارت او صنعت تر تعلیم او زده کړو هېڅ داسې یوه برخه به نه وي چې سکون راډیو دي هماغې برخې ته رسېدنه نه یې کړې، د خلکو غوښتنې نه یې پوره کړې او د خلکو دپاره یې کار نه یې کړی. کوي دغه ګاز د میدان که څوک وایي چې سکون راډیو په دې برخه کې کار نه دی کړی. سکون راډیو د نوو ځوانانو د روزنې پیل د ناتویینکو تر ځانګړې سیالیو د ادب او فرهنګ او د دین د اساساتو خلکو ته رسولو پورې خپل ټول افغاني او دیني مسؤلیت ادا کړی. همداشان موږ د هلمند ولایت د نورو رسنیو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه کوو تر څو داسې پروګرامونه په لاره باندې واچي او زموږ هغه پټ نامخوانان یا شاعران چې هغه د ټولنې څخه پټ دي یعنې غږ یې تر اوسه خلکو نه دی اورېدلی، شهرت درجې ته نه دي رسېدلي، یوازینۍ دا رسنۍ دي چې هغه کولی شي چې زموږ هغه مشهور خلک ښایسته اواز لرونکي نامخوانان موږ لرو په هلمند ولایت کې، دغه رقم ښه شاعران لرو. نو دا مو د رسنیو د نورو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې هغه ورته پروګرامونه په لاره باندې واچوي او زموږ شاعران د ټولنې تر ډېرو وګړو پورې ورسوي، همدارنګه زموږ نعتخوانان تر خلکو پورې ورسوي څو هغه خپل د ولایت نعتخوانان شاعران او ادیبان وپېژني. او همدارنګه د هغو کسانانو څخه ډېره مننه کوو چې په دې پروګرام کې د سپانسرېدو یا د دوی ملاتړ یې کړی دی چې هغه نغدي کومک یې د دې راډیو د مسؤلینو سره کړی دی او دوی دا پروګرام جوړ کړی دی. د دوی څخه هم یوه نړۍ مننه کوو او الله رب العالمین دې دغه د دوی
زیار او کوشش دا کوم څه چې دوی د ځوانانو لپاره آماده کړي دي د خپل رضا لپاره وګرځي او الله دې داسې پروګرامونه نور هم ډېر کړي څو زموږ یووالی او زموږ اتحاد او اتفاق نور هم ثابت شي څو زموږ ځوانان سره منسجم شي او پر یوه لاره باندې روان شي. نورې خبرې کول نه غواړم چونکې تراویح مو هم نه دي کړي، همدا شان نور ملګري به هم وینا کوي او شاعران هم لله الحمد ډېر دي. که څه اضافه خبره شوې وي بخښنه غواړم. وما توفیقي الا بالله وعلیه توکلت. زه خوشحاله یم چې د سکون رسنیز ګروپ د هغوی ژوندي استعدادونو او هغوی ژوندي اوازونو په لټه کې چې نن د دې لایق ګرځېدلي چې دغه لرزمه خلاصې لومړی اول دوهم او درېیم مقام ترلاسه زه خوشبخته یم چې موږ په هلمند کې یا په ټولو هلمندوالو چې بحث یې په هلمند کې داسې استعدادونه لرو لکه نن چې زموږ مخې ته ولاړ بلکې د هلمند د هرې رسنۍ دا مسؤلیت دی چې زموږ ځوانان وستایي، زموږ د ځوانانو د پرمختګ لپاره کار وکړي، زموږ ځوانان راوبولي او زموږ ځوانان په نړۍ وپېژني. دا د ټولو مسؤلیت دی. انشاءالله په دې ونډه کې نصرت دی ځانکار یم درسره داسې کارونه او داسې پروګرامونه پر لاره اچوو چې زموږ ځوانان په نړۍ کې وپېژني، د هلمند په ټول په هر فرد پرې پېژنو. دا مو مسؤلیت دی. دا د کوم انسان منظور په ملګرو اچوو نه په هلمندیانو اچوو. همدا مو مسؤلیت دی، دا خپل مسؤلیت کول. نو د نصرت صاحب څخه مننه کوم وروستۍ کې بیا هم همدغه ناظرین کې بیا مبارک وي. انشاءالله په تمام معاملو خدمت کیو، ستاسو مشورو ته اړتیا لرو، ستاسو مشورې غواړو او ستاسو په مشورو باندې به عمل کوو. د وصال پاشایو محمد خیر ستر کلی او تر شارن ساری کړه ای د زړونو سارا ای د زړونو سارا د سپېڅلي سپېڅلي قرآن یاسین توایا یې محبوب د پاک الله دلبره ای د زړونو سارا د وصال پاشایو محمد خیر ستر کلی او تر شارنی کاری کړه ای د زړونو سارا ای د زړونو محمد خیر الابرار البشر ستر کلی او تر شارنی تاریخ ای د زړونو سارا ای د زړونو سارا
محمد خير الأبرار البشر تذكري أوتر شعري طريقنا خير العلوم أيد العلوم محمد خير الأبرار البشر تذكري أوتر شعري طريقنا أيد
الحمدلله ډیره شفافه پروسه ده او په دې کې چې نورم دي دغه پروسې ته پرمختګ ورکړي او پراختیا ورکړي. د هغوی د ملاتړ څخه هم یو جهان مننه او بیا هم کوم چې دوی زموږ ملاتړ کوي دا بیا هم لږ دي. د هلمندي وګړو او د هلمندي ناتخوانانو او شاعرانو باندې باید دوی نور هم وستایي او داسې پروګرامونه ورته جوړ کړي. الحمدلله راتلونکي ته به هم ترانې وایي، هم به پر وطن وایي، هم به حمدیه کلامونه وایي، هم به نعتیه کلامونه وایي، خو د هیواد حماسي او ترانې به ډېرې وایي د آبادۍ دپاره. موږ د سکون راډیو د مشرتابه ښاغلي نصرت صاحب او د ټولو همکارانو څخه ډېر مننه کوو چې داسې پروسه زموږ لپاره پیدا کړې ده او د ټولو څخه انشاءالله راځي. په راتلونکي کې بس انشاءالله دغه ترانې ته دوام ورکوو، ترانې به وایو انشاءالله د هیواد په اړه او د وطن په اړه، د نبي علیه السلام په اړه. نور ترانهخوانانو ته هم بس دغه زموږ یو توصیه ده چې ترانې د نبي علیه السلام په اړه، د وطن په اړه او داسې نورې ترانې ووایي چې هغه د هیواد لپاره ډېرې ښې د وطن لپاره کم ناتوانان چې په هلمند کې شته، واقعا سترې هستۍ شته، نو بالخصوص موږ دا کم ناتوانان چې دا اوس دلته د اول څخه تر څلورم مقام پورې مقامونه خپل کړي دي، داسې سترې هستۍ شته چې تر اوسه چا لیدلي نه دي، د دوی اوازونه نه دي اورېدلي. نو سکون راډیو هغه څه دا دی چې ټولو مینوالو ته ښکاره کړل، نو د دې څخه موږ بیا هم منندوی. که موږ چیرې هم په دا پروسه کې پاته راغلی، لا هم موږ خوشحالو په دا خاطر چې زموږ غږ تر ولسوالۍ تر ولایتو پورې ورسوي، موږ خلکو باندې وپېژندلو، نو موږ ډېر زیات ځین خوشحاله. نو ادامه به ورکوو انشاءالله چې ژوند دی وس مو کار کې انشاءالله ترانې، حماسي ترانې، مدني کلامونه، نو تر انتخاب پورې به ګورو چې ترانې به وایي. د نعت ویونکو سیالي اورم قربان سما، سکون راډیو یې نشروي په ډېره مینه. د ګل هلمند ګرانت خوانان دي قربان سما، لکه یاقوت لکه مرجان لکه ګلونه.
لشولتیا وسخه ډک دی قربان سما سما هلمند لري تکړه استعدادونه شکلی شکلی منت خوانان دی شکلی شکلی منت خوانان دی پخپل ژغو کوي هلمند ته خدمتونه شکلی شکلی منت خوانان دی شکلی شکلی منت خوانان دی د سکون دا شکلی سیالی دا قربان سما د هلمند غوره نتخوانان ورته راځينا د تشویق وړې هر یو ګام دی قربان سما سکون راډیو کړي هلمند ته خدمتونه د ادب کور د علم بڼ دی قربان سما لکه ښوونځی ورڅخه زده کړه تل کوونه شکلی شکلی منت خوانان دی شکلی شکلی منت خوانان دی پخپل ژغو کوي هلمند ته خدمتونه شکلی شکلی